د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کابل کندهار لویې لارې د رغولو د بهیر له سستوالي شکایت کوي او وایي چې د دغه لارې دوړو او ګردونو ورته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. د موږ لاندې باغونه ټولې ساحې له ګرده نیولي دي، یوه میاشت کېږي دا سړک یې اړولی نه قیر معلوم ده نه ښه نبات او ګردونه یې ټول منطقه ګرد میدان مڼې د موږ اصله ټول په ګردونو ویسته موږ له کړکۍ خلاصوی نه سو. موږ دولت دا موږ خواهش کوو چې سر دغه نه سړک دیاړي چې 2 ورځو کې 3 ورځو کې اخر قیر پسې رارسېږي چې سیمټ پسې رارسېږي 15 شپې 8 شپې خیر دا 2 میاشتې کې سړک یې اړولی بازار ګوره ټول ګرده ډک ده بل ډک ده هېڅ موږ ډېرو سره پازاب دي ګردو سره سړک باندې کار تیز کړي چې بیخي کار نشي کولی دلته یو مشتري ناست دی چې دوړ ډېر راځي ګردونه راځي بیخي موږ کاروبار هم نشته سړک ډېر دوړې دي چې بیخي دوی له حکومت غوښتنه کوي تر څو د یادې لارې د رغولو بهیر چټک کړي او د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. اسلامي امارات نه دا خواهش ده چې دغه کوم کسان چې په دا سړک باندې مسؤل دي دغه نه یو هغه وکړي چې جدي چې دغه سړک باندې کار تیز کړي. مخکې که موږ یو مریض مثال په 1 ساعت کې رسېده اوس په 15 ساعته کې هم نشي رسېدلی که نه مشکلات ځکه ډېر دي او په دغه سړک باندې لږ اوبه واچي دغه دوکانونه دي دا سودا بیچارهګان سر دوکانونه وڅنډي بېګا ته له خاورو ډکې نه سودا کېږي. ولایتي چارواکي د خلکو یادې ستونزې پر ځای بولي او ډاډ څرګندوي چې د لارې د رغولو چارې یې چټکې کړي او دوی هڅه کوي په خامه لارو د اوبو پاشل هم زیات کړي. یقینا د دې ولس دغه شکایت او دغه ستونزې تر ډېره حده پورې یقینا همداسې دي مشکلات شته. نو اوس هم دا خبره مخکې ته لکه څرنګه چې تاسو ته موږ وکړه فواید امیر رئیس دا اطمینان راکړ چې دغه کومه پروسه تر دغه ولایته پورې د میدان وردګو ولایت د چوکه پورې روانه ده دوی دې ته تغییر ورکوي دا رقم تغییر ورکوي چې دغه پروسه او دا بیا رغونه چټکه شي تر څو وکولی شو د مخکې له د یخوالي نه هم دا سړک جوړ شي او دغه د ولس دا مشکلات زر حل شي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره